पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन गजब-उल-हक के तहत भी कार्रवाइयाँ पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में 3 ठिकाने निशाना, 25 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तानी रसنۍ وايي چې پوځي د افغانستان په خاوره کې ترهګر په نښه کړي، خو آیا ماشومان، میرمنې او سپینګیري به د ترهګرو په لیست کې راځي او کنه؟ دا هغه پوښتنه ده چې د پاکستان رسنۍ باید نړۍ ته ځواب ووایي. جنایت کړی دی، وحشیت کړی دی او بېګناه افغانان یې وژلي دي. حقیقت دا دی چې د پاکستان پوځي رژیم د خپلو داخلي ستونزو د پټولو لپاره د افغانستان پر خاوره تجاوز کوي او بېګناه ماشومان، ښځې، سپینګیري، زده کوونکي او محصلین شهیدانوي چې دا هر څه د یونما لخوا مستند شوي هم دي او نړۍ ته وړاندې شوي، خو بیا هم پاکستان بزدلانه او د نړۍ د ټولو نورمونو خلاف پر یو مسلمان ګاونډي مرګوني بریدونو ته دوام ورکوي. د قرآن عظیم شان دغه ټوټې د دې ښکارندویي کوي چې دلته فقط ولسي وګړي، بېګناه وګړي او مسلمانانو دا یوه دین دوسته مسلمانه کورنۍ وه، غریبکار خلک وو، زه هېڅ کله خبرې نشم کولی. لومړی په دې غږیږو چې پر افغانستان د برید لپاره څه ډول سناریو جوړه شوې ترڅو د پاکستان ولس او نړۍ ته وښایي چې دوی ولې برید کړی. تېره شپه د پاکستان په کراچۍ په رینجر سیمه کې د پوځ پر یو کمپ وسلوال برید وشو چې تر برید وروسته پاکستاني رسنیو د خپل یوه سرتېري ویډیو خپره کړه چې ځان افغان بولي او وایي چې له افغانستان څخه یې روزنه ترلاسه کړې، خو حقیقت ډېر ژر افشا شو او د هغه سرباز د پوځ په جامه کې عکسونه په ټولنیزو پاڼو کې خپاره شو. نه یوازې دا چې تصویران لاس په لاس شو، بلکې په کومنټونو کې د پاکستان ولس ترې پوښتي چې دا افغان څه ډول تر کراچۍ ورسید، څنګه له چک پوینټونو تیر شو او څه ډول یې وسله ترلاسه کړه. دا هغه پوښتنې دي چې پاکستاني رسنۍ او پوځ یې بې ځوابه کړ او ژر ژر یې خپل کومنټونه پاک کړل، خو موږ دا کومنټونه ډېر په چټکۍ ریکارډ کړل او ستاسې مخ ته مو کېښودل. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد هم منلي چې د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه یو ځل بیا د پکتیکا پر ګیان، د پکتیا پر څمکنیو او د کونړ په مرورې ولسوالیو هوايي بریدونه کړي چې له کبله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. نو په زیات تعداد زخمیان چې تقریبا تعداد کم از کم 140 وخت و، نو اکثریت ملکي بحث کوو، ځوانانو، ماشومانو، زناناوې. د عیني شهیدانو په وینا تر ټولو مرګونې پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې عام خلک د لومړني برید د ټپیانو د ژغورلو او راټولولو لپاره سیمې ته ورغلي وو، خو پاکستاني الوتکو په دویم ځل بیا هم پر دغه ځای برید وکړ او بېګناه افغانان یې په وینو لت پت کړل.